د انګلیسي زده کړې ګرانو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. خدای تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ او د صحت کلي به مو پر تن وي. او په دې هیله امید چې تېر شوي درسونه به تاسو زده کړي وي او مفید به درته تمام شوي وي. لکه د تېرو ویډیوګانو په ډول په دې ویډیو کې مې هم ستاسو لپاره یو څو مهمې او بهترینې جملې راوړي دي. نو تاسې هم د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ تر څو هغه جملې چې ستاسو لپاره مې راوړي دي تاسو یو څه ورڅخه زده کړئ او کې ورڅخه ګټه واخلئ. نو راځئ چې په درس باندې او په جملو باندې پیل وکړو. لومړنۍ مهمه جمله ده don't shout. don't shout. don't shout معنا چیغې مه وهه. don't shout چیغې مه وهه. او زه دوهمې جملې ته I'm your guest. I'm your guest. I'm your guest. زه ستاسو مېلمه یم. I'm your guest. زه ستاسو مېلمه یم. او دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې جملې په مرسته له دې جملې څخه تاسو نوره جملې هم جوړه کړئ. لکه زه وایم دلته خو ما لیکلي دي I'm your guest. دلته زه وایم you are my guest. You are my guest. فقط د ضمیرونو په بدلولو سره ما یوه بله مستقله جمله ورنه جوړه کړه. You are my guest. تاسو زما مېلمانه یئ. او we are their guest. مونږ د دوی مېلمانه یو. او داسې نور. تاسو کوشش کوئ چې نوره جملې ځان څخه پرې جوړه کړئ. راځو بله جملې ته. I'm in home. I'm in home. زه په کور کې یم. I'm in home. زه په کور کې یم. دلته تاسو کولی شئ دوستانو چې له دغې جملې څخه نوره جملې هم جوړې کړئ. لکه مثال وای I'm in school. زه په ښوونځي کې یم. I'm in school. زه په ښوونځي کې یم. I'm in city. زه په ښار کې یم. او داسې نوره جملې. راځو بلې جملې ته. They were in park. They were in park. دوی په پارک کې وو. They were in park. دوی په پارک کې وو. دوستانو دلته ور راغلی دی یا ور خو ما مخکې په دې باندې یوه مستقله ویډیو درته جوړه کړې ده چې was او were چې دي دغه د past tense state حالت دی. past tense لپاره استعمالیږي. یعنې دوی په پارک کې وو پرون ورځ یا بله ورځ یا تیر کال چې کوم وخت تاسو ورسره د وایي تاسو کولی شئ چې په اخر کې هغه ورسره یاد کړئ. They were in park. دوی په پارک کې وو. او بله مهمه جمله stop here. stop here. دلته ودرېږه. stop here. دلته ودرېږه. دوستانو دا یوه ډېره مهمه جمله ده. تاسو شاید په ډېرو لوحو او بورډونو باندې هم لیدلې وي کوم ځای کې چې د ودرېدو ځای وي نو هلته دا لیکل شوي وي. stop here. دلته ودرېږه. او بله جمله ده don't go. don't go. مزه. don't go. مزه. مدرومه. don't go. مدرومه. د نن ورځې همدومره جملې بس دي. تاسو کوشش وکړئ چې فقط په همدغه جملو باندې تاسو اکتفا مه کوئ. بسنه پرې مه کوئ. تاسو د دغه هرې جملې څخه نوره جملې راوباسئ. نوره جملې ورڅخه جوړې کړئ. تمرین ورباندې وکړئ. او که کومې جملې کې تاسو مشکل لرئ د پښتو جملې وي انګلیسي ته یې نشئ بدلولی او یا د انګلیسي جملې وي تاسو یې په معنا کولو کې مشکل لرئ تاسو هغه جملې ماته په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله زه به د هغې ځواب درکړم او هغه به درته وژباړم. او یا تاسو غواړئ چې د انګلیسي په کومه برخه باندې یا په کومو جملو باندې باید موږ مستقله ویډیو تاسو ته جوړه کړو په دغې باره هم تاسو کولی شئ چې موږ ته نظر راکړئ. نو انشاءالله زه به په هغې باندې تاسو ته مستقله ویډیو جوړوم. کوشش کوئ زموږ سره خپل نظر شریکوئ. نو انشاءالله ستاسو نظر به زموږ لپاره یوه مشوره وي او موږ به په هغې باندې خوشحاله کیږو. نو دوستانو ویډیو نوره نه اوږدوم. په همدغه ځای باندې ویډیو بس ده. خو یوه هیله درڅخه کوم که چې تاسو د ULD ټیچر یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ د ULD ټیچر یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو دا ډول انګلیسي ښایسته ویډیوګانو او همدا قسم د ټیکنیک یا د تخنیک کومې ویډیوګانې چې دي د هغې لپاره تر څو هره ویډیو تاسو ته بغیر له سر څخه درشي. بیا چې تاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم تر هغې ماته اجازه راکړئ. الله مو مل شه and have a good time.